ټي ټي پی د خپل قمندان غچ واخیست. د اوربند خلاصېدو سره 15 پاکستاني پوځیان وغځول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې پاکستان ادعا وکړه چې کونړ کې د ټي ټي پی او مشروع قمندان وژلی، نو د ټي ټي پی سخته غوسه یې راوپاروله او پاکستاني حکومت ته د سخت ځواب اخطار ورکړ. اوس تازه خبر دا دی چې چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د سړک غاړې په بمي چاودنه کې چې د امنیتي ځواکونو د قطار د تېرېدو پر مهال وشوه، له امله 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. دغه پیښه د جمعې په ورځ ناوخته ډیورنډ کرښې ته څیرمه په کورمې ولسوالۍ کې شوې. په دغه سیمه کې له څو کالو راهیسې د طالبانو پاخه سنګرونه جوړ شوي وو. د پاکستان پوځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي د چاودنې په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي چې هلته شته طالبان له منځه یوسي او د دغې پیښې ترسره کوونکي د قانون منګولو ته وسپاري. د تحریک طالبان پاکستان اړوند رسنیو د یاد برید مسؤلیت منلی او ګواښ کړی چې تر دې وروسته به له دې ډېر وژونکي بریدونه ترسره کړي. پاکستان ادعا کوي چې له هغه مهال چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پاکستان د طالبانو تحریک زیات شمیر غړي افغانستان ته تللي او له هغه ځایه په سیمه کې جګړه ییز فعالیتونه تنظیموي او تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي. دا هغه ادعا ده چې طالبان تل ردوي او وایي چې افغانستان کې هیڅ جنگي ډله نشته او پاکستان د په داسې ادعاو خپله کمزوري نه پټوي. دارنګه د جمعې په ورځ په یوې بلې پیښه کې بلوچ بیلتون پالو 10 تنه سیلانیان له بلوچستان صوبې څخه تښتولي او یو نامعلوم ځای ته لیږدولي دي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغو تښتول شویو سیلانیانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. بلوچ بیلتون پالې ډلې چې د 2 لسیزو را په دې خوا په سیمه کې وسلوال فعالیت لري، د دغو کسانو برمته کول یې منلي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.